دویم درس دی تاسو فرانسوي زده کوئ په پښتو. نننی زموږ چې کوم درس دی هغه دی ډیز اف د ویک یا د ورځو نومونه. په فرانسوي کې ورته وایي les jours de la semaine. ژوغ ورځې ته وایي، سمین هفتې ته وایي. نو راځئ چې د ورځې نومونه زده کړو. اول لندي. تاسو یې مانه بعد تکرار کړئ. لندي. لندي ویلی کېږي دوشنبې ته چې انګلیش کې ورته موږ وایو منډی. لندي. دویم دی مغدي. مغدي ویلی کېږي سه شنبې ته یعنی انګلیش کې ورته وایي ټیوزډی. مغدي. دریم دی mercredi. mercredi. mercredi ویلی کېږي چهارشنبې ته mercredi. بیا دی jeudi. jeudi ویلی کېږي پنجشنبې ته jeudi. هغې نه بعد دی vendredi. vendredi ویلی کېږي جمعې ته vendredi. بیا دی موږ سره samedi. samedi ویلی کېږي خالي یا شنبې ته چې انګلیش کې ورته موږ ساټرډی وایو. بیا دی موږ سره dimanche. dimanche ویلی کېږي یکشنبې ته dimanche. نو دا دي د ورځو نومونه. اوس زه بیا ستاسو دپاره یو ځلې تکراروم. lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. نو دا و د ورځې نومونه په فرانسوي کې ستاسو دپاره. نو امید دی چې تاسو دا زده کړئ او صحیح تلفظ یې وکئ. مننه. زما چینل تاسو سبسکرایب کړئ او دا ویډیو خپلو ملګرو سره شریک کړئ تر څو ستاسو ملګري او تاسو ته فایده واخلئ. مننه. تاسو ټول ته ښه وخت. ابیانت